وسراشه واما الکفارات او هر چې هغه کارونه دي چې د انسان ګناهونه ریجوي دا هم د هر مسلمان ارمان دی هر مسلمان په دې تګ ودو کې دی چې زما د ګناهونه دا کم شي او دا وریجي د حدیث کې 3 کارونه ذکر شوي دي او نور هم ډېر دي خو دلته 3 ذکر شوي دي 3 کارونه چې ګناهونه الله پې تا نه ریجوي که نه دا یاده که اولنی کار فانتظار الصلاة بعد الصلاة الله اکبر د مانځه نه بعد د مونځ انتظار کول څنګه د مانځه نه بعد د مونځ انتظار کول معنا د مانځه سره زړه د یو انسان وتړلی شي نو یو مونځو کې چې راوځي د بل مونځ په انتظار دی کم سړي کې چې دا صفت یي که نه او دا کار کوي د ده ګناهونه الله ریجوي هغه 2 قسمه خلک چې د عرش په سوري کې ولاړ دي یو پکې دی که نه ورجل قلبه معلق بالمساجد او هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی د جوماتونو سره مانځه نه بعد د مانځه انتظار کول دا د مؤمن شان دی او د منافق شان دا دی چې دی په جومات کې انتهایی تنګېږي که امام صاحب مونځ د 10 منټو نه 11 ته واړو د ده طبیعت به خراب وي که 12 ته یې واړو سجدې لږه اوږده کړه رکوع یې لږه اوږده کړه د ده داسې طبیعت خراب وي لکه جیلي چې په جیل کې دننه هغه بني او هغه تنګ شوی نو سلام ګرځېده او د ده جومات نه یې ومنډی مؤمن الله ته نږدې هغه د دې اولې د جومات نه زړه نه کېږي یو ټول نه آخره کې به دی روځي بیا خپل د دنیا چې دنیوي چې کوي منډې دي په هغې کې به لګیږي خو بیا هم ګورې توجه دې ته ده چې اذان به ویلی کېږي او زه به مانځه ته ځم دا هغه انسان دی چې زړه یې تړلی شوی دی مونځونو سره او زړه یې تړلی شوی د جوماتونو سره په دې سره ګناهونه د انسان ختمیږي په دې سره الله رب العزت ستا ګناهونه ریجوي که غواړي نو د هغه سړي به څه وایو چې هغه د سره مونځ نه کوي د هغه سړي به څه وایو چې د خپلې مرضۍ مطابق کم مانځه کې طبیعت برابري چورت برابري هغه مانځه راځي او د هغه انسان به څه وایو چې د خپلې مرضۍ مطابق مونځ مخکې کوي وروسته کوي د بعضو د مانځه ټیمونه د ټیکهدار سره تړلی شي یعنې که ټیکهدار وختي شو زموږ مونځ به را مخکې کېږي که ټیکهدار لیټ شو زموږ مونځ به لیټ کېږي که کمپنۍ ډیوټي مخکې شوه زموږ مونځ به مخکې کېږي او که کمپنۍ ډیوټي لیټ شوه زموږ مونځ به ورسره وروسته کېږي که د جمعې ورځ شوه نو سهار مونځ به بیا لیټ کوو که د باقي ورځي نو سهار مونځ به په ټیم کوو ځکه چې بیا مزدورۍ له ځو دا په دین پورې مسخرې کول نه دي او الله خو ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا منځونه په مؤمنانو باندې په خپل خپل وختونو کې پرش شوي دی خو پکې خپلې لوبې کوي دی خو د خپلې مرضۍ مطابق لګیا دي دغه خلک دی د الله نه ویریږي او ما د منافقانو صفت ذکر کو اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا منافقان چې مانځه نه پاسي په سستۍ سره پاسي وګورئ چې تا کې خو به دا صفت نه وي په چغو چغو خو دې څوک منځله نه راولي که نه راځه راځه او درلم او بس دا دې درلم او دلته لږ ورځم او بس دا موبایل ګورم او بس دغه کس سره خبره دا د منافقانو صفت دی ګورئ پوره کوشش دا کوي چې په څه طریقه دا خبره لیډ کړو زه بس زه در روان زه به په 2 رکعت کې زه به په آخري رکعت کې در منډې وه چې مؤذن کله ووایي او ته واورې حي علی الصلاة راځه لمانځه طرف ته او ته په خپله جوش او جذبې سره روان او دې ته ستا انتظار و د مانځه نه بعد د مونځ انتظار دې ته او دې ته ستا انتظار و تا غوږ هم دې ته یې کولی چې کله به مؤذن وایي حي علی الصلاة تاسو ته دا پته شتي ډېر خلک ډېر هغه مونځګزار چې د زړونه یې مانځه سره تړلی شوي دي ګوره سهار مانځه ته موبایل نه په ټایم کوي ګورې سهار مانځه ته موبایل نه په ټایم کوي سبحان الله دقه د دې تهجد دې ټایم نه د مانځه دې ټایم نه دی په خپله راپاسي ولې سوچ یې دومره زیات دی چې دی په خپله دقه ټایم ته الله راپاسي
کله چې د کاروبار سره سوچي نو ته راپاسې نه هغه ټیم له او په منځ کې پکې شپږو پیرې هسې راپاسې یاره هغه پلاني راته ویلي چې 7 بجو له بازار را رسېږي بیا خوب درځي نه درځي په منځ کې پکې راپاسې موبایل په ټیم کولو ته ضرورت هم نه دغه شان هغه مؤمن چې د مانځه سره زړه لګېدلی که نه دی پکې راپاسي کله داسې موشي چې راپاسي ما په خپله بعض کسان لیدلي داسې ورسره شوي کله داسې راپاسي دی ګړۍ ته وګوري 3 بجې دي 3 بجې خو د شپې 3 بجې دي که نه دا سهار اذان ته سره پاسه ګینټه شته دی چې ګړۍ ته وګوري پوه نه شي او د خوب چې دا کسې د مازدیګر 3 بجې دي به د کټ نه به راودانګي او دا زر زر به اودس وکړي او تاسو یې لکه ماته ویلي نو دا خو مازدیګر اذان کې دا خو د سهار وخت دی دومره د دغه زړه د منځونو سره تړلی شوی طبیعت یې خراب شو چې 3 بجې د مازدیګر دي دا خو اذان ټیم دی یا شوی دی یا کېدو ولا زه نه یم پاڅېدی دا د هغه سړي حال دی چې منځونو سره زړه تړلی شوی نو هغه کار چې انسان ګناهونه ریجوي د مونځ نه بعد د مونځ انتظار کول او دویم واسباغ الوضوء في الصبرات او دس چاردام کول پورا او دس چاردام کول د جیمی په موسم کې دا د دیندارۍ سره تعلق ساتي په جیمی کې انسان چې اوبه کله ډېر یخي سړی ورته لاس نشي دی او یو انسان دی چې د هغه سره د اوبو د ګرمولو څه بندوبست نشته هم په دقه یخو اوبو راولګېدو او دس چاردام یې وکړو د الله دپاره په دې سره الله ربالعزت دله ګناهونه ریچوي که هسې هم په اودس سره ګناهونه ریجي هغه حدیث به تاسو ته معلوم وي چې کله انسان مخ وینځي نو څومره ګناهونه چې د مخ سره تعلق ساتي هغه ټول د اوبو سره لاړ شي چې لاس وینځي څومره ګناهونه چې د لاس سره تعلق ساتي هغه ټول لاړ شي تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي د نوکونو نه راوځي دغه شان چې خپې وینځي څومره ګناهونه چې د خپو سره تعلق ساتي هغه ټول ترې وریږي خو په دې د پاسه چې موسم د ژمي اوبه یخي او د ګرمولو څه بندوبست نه وي او یو سړی بیا هم اودس چاردام پوره کوي دلته شرط دی پوره سرسري کولی شي داسې ګډوډ خو هر سړی کولی شي پوره کوي دلیل دی یقیني چې دا سړی په الله مین دی څه دلیل دی چې دا سړی په الله مین دی په دې ژمي کې لګیا دی دومره پوره اودس چاردام کوي هغه بېدینه هغه سره ګرمې اوبه هم شتي هغه بېدینه په اوړي کې هغه اودس چاردام د سره کوي نه هغه هم لا پرېږدي چې نیمګړی کوي او دې په دې ژمي کې معنی دا چې دینداره سړي دپاره دا نشتي چې دا ژمی دی او که دا اوړی دی دینداره دپاره دا نشتي چې د سهار دا مونځ اوس وختي شوی دی او د سهار دا مونځ ناوختی دینداره دپاره دا نشتي چې دا زه اوس په ملک کې یم او دا زه مسافرۍ کې یم بعض وایي دینداري به په ملک کې کې دا عجیبه دینداري دی زه بنده د الله یم خو بندګي به په کوم ځای کوم په ملک کې بعض وایي په مسافرۍ کې به که ملک ته چې لاړ شي هلته بیا بېدي نه هلته بیا مونځ اودس نه کوي هلته بیا نوره دینداري نه کوي دا عجیبه دینداري کوم سړی چې یقیني په الله میني که نه نو د الله سره محبت نو دې نه اوړی بانه کوي نه ژمی بانه کوي نه یخې اوبه بانه کوي نه ګرمې اوبه بانه کوي نه مسافري بانه کوي نه په خپل کور کې اوسېده بانه کوي او نه غریبي بانه کوي او نه مالداري بانه کوي نه بیماری بانه کوي ګورې بیماري نه بانه کوي دا د هغه انسان حال دی چې هغه د رب العالمین سره حقیقي محبت لري او تشه دعوه چې کوي دله معمولي بانه پکار ده نو دویم کار چې ګناهونه ورسره ریږي په ژمي کې پوره اودس چاردام کول دریم کار چې ګناهونه پې الله رب العزت ریجی د یو انسان نه ونقل الاقدام الى الجماعات الله اکبر او په قدمونو باندې تګ جمع ته که خیال می
اولنی کار څه ذکر شو چې ګناهونه رېږي؟ منځ نه بعد انتظار د څه؟ د بل مونځ، و ته ناستې په انتظار. نو دویم کار څه ذکر شو؟ ښه اودس سردام کول په جمعې کې. نو اودس سردام دې وکړو، نو اوس تا ته رسول وسلم وایي راشه درېیم کار له چېرته؟ جمعې ته. ونقل الاقدام الى الجماعات، انتظار دی کو مانځه ته، د مانځه ټیم شو، چاردام دې ډېر مزېدار وکړو، اوس توکل په لوی الله وکړه او روان شه چېرته؟ جمعې له. نارینه باندې د جمعې سره مونځ کول دا فرض دی، الا بعضو حالاتو کې چې شریعت ور عذر منلی دی. سورة النساء کې الله رب العزت دا هغه مانځه طریقه ښوولې ده چې د جهاد په دوران کې به کېږي، یعنې جهاد په دوران کې مونځ څنګه کې. نو الله پیغمبر ته وایي چې کله ته ودرېږې او دوی تا سره ودرېږي او جمع ولاړئ، معنه دا دې نه علما دا مسله راوباسي چې د جهاد په میدان کې د دشمن په منځ کې چې جنگ روان وي هم به د جمعې سره مونځ کوي. اوس ما ته دا پته نشي چې دغه خلکو سره دا کم عذر دی چې دی په خپل کور کې په خپل ځي کې روغ صحت ځواني او لګیا د ښځو په شان د کټ خوا کې کته بره کېږي. یاره هغه زمونږ بیا هم کوي بس دې ته خوشحالي وي بیا هم کوو. یاده که دا خبره څوک چې بې عذره نارینه چې بې عذره په کور کې مونځ کوي فرضي، دی په ګناه کبیره کې واقع دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي حدیث کې وایي زما زړه کېږي چې لاړی او د دغه خلکو کورونه مې وسېځلی، دا کم خلک چې د جمعې مانځله نه راځي او څه عذر ورسره نشته. بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې ویلي دي وایي که کورونو کې زنانه او ماشومانان نه وي ما به ورته سېځلی. هلته د زنانه خو غوره مونځ کور کې دی، ماشوم باندې مونځ نشتی، نو دا لوی غټ پټ چې هلته ناست دی او د ښځې خوا کې او د ابۍ په څنګ کې ولاړ دی مونځ کوي، چې ده سره څه عذر دی؟ عذر راغی شریعت ستا عذر مني؟ یو سړی بیمار دی نشي راتلی. بله مسله ده، بله موږ خپل ځای کې هغې باندې تفصیلي درسونه هم کړي چې کم حالات دی چې انسان نه د جمعې مونځ ساقطي. خو نور دا یاده که فرضي مونځ نارینه دپاره دا د جمعې سره فرض دی، لازم به کې. نو دریم کار چې الله پې تا نه ګناهونه رېږي، جمعې ته قدم اخسته. الله اکبر. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي و انسان چې کله جومات ته روان وي که نه ګناهونه خو پرې رېږي. بل حدیث کې داسې راغلی چې انسان جومات ته روان وي یو قدم چې ته اوچتې یوه نیکي درته میلاویږي یوه ګناه درنه رېږي. اوس ته سوچ وکړې تا څو قدمونه دي جومات ته اخیستي، په هر قدم مرتبه اوچتېږي، نیکي میلاویږي او ګناه درنه رېږي. څومره لوی تجارت دی د الله سره. بیا چې کله ته جومات ته راغلې او دا مونځ دې وکړو د دې څومره لوی اجر دی. بیا د الله سره دا رابطه او زړه ته دا سکون. اکثر دا ملګري ډېر زیات زما خوا له راځي، نن سبا دا مالی مسایل ډېر زیات شوي دي او څه زمونږ بېدیني هم ډېره شوې ده. نو ډېر خلک راځي ما ته دا مسله ما ته زړه مې داسې زړه مې داسې. زه دا وایم یوه لویه لار چې په هغې سره د انسان زړه ته سکون رسي سره د مسایلو، سره د غریبۍ، سره د بېروزګارۍ، هغه دا 5 وخته مونځ په جومات کې کول دي. ته دا 5 وخته مونځ په جومات کې کوه، ګوره چې رب العالمین ستا دا زړه څنګه ته کوری. ته به غریب یې، ته به خوشحاله یې، ته به بېروزګار یې، ته به په سکون یې. خو چې دا مونځ دې نه کوو که نه نو ته به دومره مالدار یې چې د مال حساب به تا ته نه وي معلوم او خوار او زار به ګرځي، ستړی ستومانه به ګرځي. په ژوند کې به دې برکت نه وي، په بچو کې به نه وي، په مال کې به نه وي، په بدن کې به نه وي، په عمل او په وینا کې به دې برکت نه وي.